د اختر په منځ کې چې چانه یو رکعت لاړ شي یا تینا دواړه رکعتونه لاړ شي او یا تینا صرف تکبیرونه لاړ شي دا باقی منځ به بیا انسان څنګه طریقې سره برابر وي. زموږ عزتمندو دا ویډیو ضرور وګورئ ځکه چې دا انتهایی اهم ترین ده. دې باره کې څوک هم ویډیو نه جوړوي حالانکه دا انتهایی اهم ترین ټاپک دی. د اختر د منځ په باره کې ټول ویډیوګانې جوړوي خو دې باره کې څوک ویډیو نه جوړوي. د اختر د منځ طریقه خو امام هم ښیي د اختر په ورځ باندې. زموږ عزتمندو دا ویډیو ضرور وګورئ. تاسو ته زه دې باره کې معلومات درکوم چې اختر په ورځ باندې تاسو نه یو رکعت لاړ شي یا دواړه رکعتونه لاړ شي یا درنه صرف تکبیرونه لاړ شي دا باقي منځ به تاسو څنګه طریقې سره برابروئ. زموږ عزتمندو دغه لحاظ سره د کې 15 سورتونه جوړېدای شي. کچره تاسو رالی امام په منځ باندې ولاړ دی نیم منځ شوی دی نیم پاتې دی د لحاظ سره 15 سورتونه جوړېدای شي. زموږ عزتمندو دغه ته توجه وکړئ ښه په غور سره دا واورئ. زه تاسو ته یو په تفصیل سره او په اساني طریقې سره بیانوم. زموږ عزتمندو ټول نه اولنۍ سورت پکې دا ده کچره تاسو رالی کنه د اختر د منځ د پاره او امام چې دی لومبني تکبیرونه ویلې دي لومبني رکعت کې هو تکبیرونه چې دي 3 تکبیرونه ولا اله غیرک نه پس وی کنه کتا سورالي امام دا ویلې دي امام قرات شروع کړی دی الحمد یا سورت شروع کړی دی نو بدل تاسو څه کوي نو تاسو به اول د زلن نیت وکئ چې زه د اختر منځ کوم بس ډایرک به الله اکبر کوي کنه لاسونه بو تړئ بس دلته به امام قرات شروع کړي خو ته چې څنګه الله اکبر نه پس لاسونه تړئ کنه بیا به لاسکی الله اکبر یو شو بیا الله اکبر دعا بیا الله اکبر دریم ځل چې الله اکبر کوي بس تاسو به لاسونه وتړئ بس دینه پس به د امام قرات ته تاسو غوږ کېږدئ خاموشه به شئ دا پکې یو صورت شو ټیک شو. دویم صورت زما عزتمندو دویم صورت دا دی چې تاسو کله مونځ د پاره رالی امام سبحان رب العظیم ته ښکته شوی دی نو اوس دلته دوه خبرې دي. یوه خبره ده چې تاسو لومبی تکبیر اولا وکئ الله اکبر وکئ ټیک شو او تاسو ته یقین دی چې زه درې پیری الله اکبر الله اکبر الله اکبر ویلی شم او امام بل سبحان رب العظیم کې وي نو بیا خو به په ولاړې ووایئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا به ښکته شئ. خو که تاسو ته یره ده چې زه درې پیری په ولاړې الله اکبر ویم نو امام به د رکوع نه راوچت شي یعنی سبحان رب العظیم نه به راوچت شي سمع الله لمن حمده به ووایي نو بیا به په داسې صورت کې څه کوئ تاسو به بس بیا صرف تکبیر اولا وکئ زړه کې به نیت وکئ د اختر مسکم بس الله اکبر نیم سیکنډ بود رہے صرف نیم سیکنډ بس ډایرک پخکته شي بیا سبحان رب العظیم ته پخکته شي ټیک شو. نو دی سبحان رب العظیم کې دی کې به د سبحان رب العظیم په ځای باندې تاسو درې پیری الله اکبر الله اکبر الله اکبر یعنی هغه تکبیرونه به تاسو دلته ووایئ ځکه چې سبحان رب العظیم سنت دی او الله اکبر دا واجب دی د واجب درجه د سنتو نه اوچته ده. نو په رکوع کې یعنی سبحان رب العظیم حالت کې به تاسو د سبحان رب العظیم په ځای باندې درې پیری الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایي خو چې داسې ښکته یې که نه لاسونه به بیا نه اوچتوئ لاسونه به ستاسو په ګوډو باندې پراته وي بس درې پیری به سبحان رب العظیم په ځای باندې وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر ټیک شو. دا دوه صورتونه شول. دریم صورت زما عزتمندو کچره تاسو د اختر د منځ د پاره رالی امام چې دی د رکوع نه پاسېدلی دی یعنی یو رکعت هغه کمپلیټ کړی دی یو رکعت مکمل کړی دی یو رکعت پوره کړی دی نو اوس په تاسو څه کوئ نو زما عزتمندو په دې دویم رکعت کې به بیا تاسو امام سره شامل شئ په دویم رکعت کې چې امام سره شامل شئ که نه دویم رکعت خو به هغه سره برابر کوي چې کله بیا په اخري اتحیات باندې ناست امام که نه تاسو په تر عبده ورسوله پورې سبق ووایئ بیا به چپ شئ امام چې کله سلام وګرځئ که نه بس تاسو به ودرېږئ چې څنګه ودرېږئ بس سبحانك اللهم نه بس سبق شروع کړئ سبحانك اللهم ولا اله غیرک پورې به ووایئ او بیا به اعوذ بالله بسم الله هم ووایئ الحمد هم ووایئ سورت هم به ووایئ واورئ سورت چې څنګه ووایئ که نه لا به ښکته کېږئ نه سورت ختمېدو نه پس که کل هوي که بل صورت چې څنګه صورت ختم کړئ بس تاسو به وایئ الله اکبر یو شو بیا دویم ځل الله اکبر په دریم ځل بیا الله اکبر لاسونه به کلو پرېږدئ په څلورم ځل باندې به بیا الله اکبر سره سبحان رب العظیم ته ښکته شئ نو په دې لحاظ سره دا لومبنی رکعت او دویم رکعت چې دي دواړه یو شانتې شول ټیک شو. باقي مونځ به بیا تاسو پوره کې سلام وګرځوئ دا درې صورتونه شول. څلورم صورت زما عزتمندو څلورم چې تاسو کله رالی که نه نو امام یو رکعت هم پوره کړی دی د دویم رکعت په رکوع باندې دی دویم رکعت په سبحان رب العظیم باندې دی نو اوس په تاسو څه کوئ نو اوس هم دغه خبره ده
که تاسو په ولاړ باندې الله اکبر درې پیرې ویل شي بیا امام سره تاسو ته یقین دی چې سبحان ربي العظیم کې شاملېږم بیا خو په ولاړ درې پیرې الله اکبر وای په څلورم ځل باندې بخکته شي او که تاسو تیار ده او یقینا چې یې روي امام دونه خو ساريږي نه چې تاسو سره درې پیرې الله اکبر مو وي او بیا مسر رکوع کې شامل شي دا څه نه کیږي بس تاسو به الله اکبر وای لک شانته بود رهږي او بس ډایرکټ په امام سره شامل شي په سبحان ربي العظیم کې او عمدل ته هم تاسو د سبحان ربي العظیم په ځای باندې تاسو وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر درې پیرې به الله اکبر وای خلاصونه په ګوډو باندې پراته وي او کچره بیا تاسو درې پیرې الله اکبر وای کنه او بیا لا امام پر رکوع باندې دی نو د درې پیرې الله اکبر نه پس تاسو د رکوع ولا تسبیحات هم ویل شي یعنی سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم دا هم پکې بیا ویل شي ټیک شو بیا چې کله امام را پاسي رکعات برابر کی عمدغه طریقه د چې تاسو بیا پاس یو رکعت خو بدر مخ کې نتلی هغه بیا تاسو د صورت نه پس دا رکعات برابر دا تکبیرونه برابر کوي ټیک شو ها دا سلور صورتونه شل اوس پنځم صورت څنګه د زمای عزتمندو تاسو چې کله راشي تاسو نه دوه رکعاتونه شوي دي خو امام التحیات باندې لا ناشته التحیات باندې امام ناشته اوس پتا سو سکوي نو بس تاسو به الله اکبر وای لک شان دې بودره کې التحیات باندې بیا کې امام سره نو بیا چې کله تاسو ته عبده رسول پورې سبق ورسوي تاسو بیا خاموش شئ تاسو به چپ شئ امام چې کله سلام وګرځي کنه بس تاسو به ودرېږئ عمدغه که شانتې د اختر د موس په شانتې طریقې ده چې څنګه عام حالتو کې یعنی چې څنګه تاسو ودرېدئ تاسو سبحانك اللهم به شروع کړئ تر ولا اله غیرک پورې به سبق ورسوي ولا اله غیرک نه پس به تاسو درې تکبیرونه وکړئ الله اکبر یو شو دویم الله اکبر دریم الله اکبر دریم الله اکبر چونکی بس لاسونه بوتلی اعوذ بالله بوي بسم الله بوي الحمد بوي سورت بوي سورت نه پس به منځ په شانتې سبحان ربي العظیم او بیا دوه سجدي څنګه دوه سجدي برابر کړي دویم رکعت تر پاسې دی الحمد به شروع کړي سورت هم بوي چې څنګه سورت برابر شي کنه کل هو یا بل سورت دلته بیا درې تکبیرونه زیاتی وکړي الله اکبر الله اکبر الله اکبر لاسونه به کولوي پس څلورم الله اکبر باندې به سبحان ربي العظیم تخکته شي پس همدا رکوع وکړي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دویم دوه سجدي به بیا وکړي او بیا به تحیات تر پسې تحیات به تر اخره پورې ورسوي او سلام وګرځوي تاسو موږ به برابر شي شپږم سورت زما عزت مندو کتا سوره لیکنه او امام سلام هم ګرځولې دی اختر مونږ د پاره تاسو رالی امام د سلام ګرځولې دی اوس پس کوي نو په داسې چلو کوي کنه ټول نکلک دیوال به ولې چې جمعات کې ټول نکلک دیوال کمی الته به جوخ ورشي کنه او پای به یو درې ډخره وخی ټیک شو دا سره ځکه خپل کومه ډخره مخره نه وخی بس بیا به داسې وکړي چې لږ وخت تیر شي د اشراق ټایم لږ تیر شي داسې 9 بجې شي 9 نیمې بجې شي 10 بجې شي بس بیا یو څلور رکعات نفل وکړي خو په مسجد کې به نه کوي په کور کې به کوي بس څلور رکعات نفل بو کوي دوه رکعات یو ځل دوه بیا بس دا به داغه په ځای باندې ان شاء الله الله رب العزت تاسو نه قبول کړي ټیک شه دا یو څو خبرې زموږ عزتمندو که تاسو پکې بیا هم څه خبرې ستاسو پکې کمنټ وکړئ ان شاء الله زه به تاسو بیا پوي کوم ټیک شه الله رب العزت مو خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان